یو زمری دی چې زما د دوی خوا کې ولاړ. او پروردګار دا به څه کېږي؟ د زمری دی زما د بچې به اوس اوچت کړي. بیبي هاجره چې کله ابراهیم علیه السلام راوسته سره د خپل ماشوم بچي حضرت اسماعیل علیه السلام او بیت الله خو نړېدلی او ختم شوی، صرف داسې نښې پاتې وې، نو هلته یې ورته د جبریل علیه السلام ورته لارې ښودلې، دلته یې کړې ده. بیبي یې هم پرېښوده او ماشوم بچي یې پرېښود، دا دواړه یې پرېښودل او یو راکوټ غوندې تیلی وه، په هغې کې ستوان کجوري چې څه خوراک وی ورته کېښود او یو مشکیزه وه وړه غوندې د څرمن هغې کې اوبه وې هغې ورته کېښود. اوس ابراهیم علیه السلام ته پته ده، په دې خو ماشومان هم پوهېږي چې دا اوبه به یو 15 ورځې 6 ورځې 10 ورځې پس ختمېږي او دا خوراک به 15 یا 10 یا 20 ورځې پس ختمېږي. او دا هم ورته پته ده، دې بیبي ته هم پته ده او ابراهیم علیه السلام ته هم پته ده چې دلته خو په میلونو، په سلو میلو کې، په میلونو کې دلته انسان نشته، نه کلی شته، نه انسان شته، نه اونه شته چې د اونې نه به څه میوه راوشوکو، نه باغ شته، نه بوټي شته، ځنګلي جاړې بوټي دي، غنو والا زغو والا. لیکن ابراهیم علیه السلام ډېر نرم دل و. ان ابراهیم لأواه حلیم. بعد انسانونه نرمي په لږ څه جړاول دی چې داسې کېښودل دا بیبي او دا ماشوم پیرودونکي اسماعیل دی ورسره کېښود او ترې روان شو. بیبي هاجرې د ماشوم بچی پرېښوده او د ابراهیم علیه السلام د خاوند پسې شاته روانه شوه او ورته وایي چې ای سړیه تا مونږ چاته پرېښود؟ ته رانچته د بیابان کې په دې غرونو منځ کې پټي نشته، انسان نشته، شپه به راځي، نور به راځي، یو ونه وه ځنګلي د نور به څه د یو اونې به څه سوري د هغه اونې لاندې پرېښوده، ته بس باران سره به څه کو، طوفان سره، سیلۍ سره به څه کو، شرمخ را باندې راغی، بل سره علل، ته به څه به جنجال کې پرېوت، چاته مې پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام ورته غږ نه کوي، کولی نشي، لینر هم د جړا ورځي چې جالم په دا ښځه به بیا دی ترې روان دی او دا ښځه ورپسې بیا روانه. ابراهیمه ما خو په دې پوه کړم چاته هم پرېږدې، غږ نه کوي. نو اوس چې دا کوم دی مروه ده، تاسو الله دې مونږ بوتلی د مروه نه چې لږ داسې په چړی باندې ور مخکې شو او دا ورپسې روانه ده، بچی یې پرېښوده. نو لمن نه کله کونې و تا ته وایم که نه ابراهیمه چاته هم پرېږدې، هغه بیا غږ نشي کولی، جاړي هغه هم غریب. دا بیبي هوښیاره وه، وی الله امرک بهذا، او زما دا خاوند خو هر څیز کې د الله خبره مني، تا ته الله دا ویلي، په دې حکم در کړی دی درته ویلي دي. ابراهیم علیه السلام بیا خبره ونه کړه په خولې، سر یې داسې وړخه چې ما ته الله ویلي. بس ښځې لمن پرېښوده او څه وایي؟ وی الله به مونږ نه ضایع کوي. بس مونږ خو په معمولي خبره د الله نه ګیلې کوو که نه، موټر شته دا نه چې نشته، خو چې لږ د دې نه غټ میلو نه شي الله نه ګیلې کوو. ډوډۍ شته دا نه چې نشته، خو چې لږه یو بوټۍ میوه سره نه بیا ګیلې شروع. کور شته خو کچه دی او چې پوخ نه بیا د خدای نه ګیلې شروع. هېڅ ګیله نه کوي د رب العالمین ده چې ربه دا په ما څه امتحان دی، الله دا سازمایش کې دی واچولو، پروردګاره دې بچي سره به څه کو. یره خو د انسان په اړه فطري شی دی چې انسان ته یره راځي، نه ایمان یې دونه مضبوط دی چې فوراً وایي الله به مونږ نه ضایع کوي. به مخه دی او الله بعضې وخت کې یو شی سړي ته خطرناک لګي خو هغې کې خیر وي. دا زمونږ ایمان دی چې زمونږ د خیر او د شر مالک او مونږ له خدای خیر راکوي. خو قانون دا دی چې غنم به درته میلاویږي خو محنت غواړي، کرونده غواړي، کو دغه غواړي، څه ورته وایي، لو غواړي، اوبخور غواړي، پټۍ به وتاړی، د شپې به هم د ورځې محنت، غنم به میلو شي. تکلیف نه بغیر راحت نه تکلیف وي. نو چې ابراهیم علیه السلام داسې لږ اخوا شو که نه،
نو بچي چې ته تړه نه وځي. بیا یو نیازبین یو بچی دی په بوډاوالي کې الله ورکړ او پیغله جینۍ ده، پیغله ښځه ده. نو بیت الله خو ته الله ویلو دلته به کور جوړو. نو دې بیت الله ته مخ کړې په یو غر ودرېده او الله ته یې لاس پورته. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. الله ما خپل بچی یو لق دق بیابان ځنګل کې پرېښود. پروردګار یو وخت نه اسکنتو به دلته به اوسېږي. بیت نه خوده ربنا لیقیموا الصلاة. الله ما بل څه نه دی پرېښی، دا چونکې ستا کور دی، تا راته وایي چې دلته به زما کور دی، نو ما دې له پرېښود چې دا ستا عبادت وکړي. یوازې دي پروردګاره دا به څه کوي؟ فاجعل افئدة من الناس تهوي الیه. یا الله د خلکو زړونو وتمایل کې څوک ولا راو وارزقهم من الثمرات. خدای میوې ولا ورکړي لعلهم یشکرون. نو دوی به ستا شکر بیا الله کوي. بس ابراهیم علیه السلام خو دې په جړا کې ووت لاړه. بیبي هاجره وایي چې بیا مې لږ ساعت بس وکتل، یو زمری دی چې زما د دوی خوا کې ولاړ، ببرشی زمری. اوهو پروردګاره دا به څه کېږي؟ دا زمری دی زما دا بچې به اوس اوچت کړي او زه به ورسره څه کوم؟ داسې دا نشم بچ کولی، دا بچې به دې څه بچ کړه. او زمری م لګیا دی، زه یم دا بچې مې خوري، ژبه یې رایستې را او زما بچي دې اړه واقع دی. های و اولاد ډېر خوږ دی. نو خدای دې مونږ ټول تاسو ټول د بچو د غمونو نه وساتي. بچې ډېر خوږ، بچې خوږ. د پلار زړه په بچي او د بچي زړه په غټه تیږه. پلارانو ته بچي څونه خواږه دي، خو چې بچې ښځه وکړي نو پلار ته د انسان په نظر بیا نه ګوري. بیا دا نه وایي چې دا زما هغه پلار دی چې دې ماشوم لوی کړی. پلار سره جګړه هم کوي، جوابونه هم ورکوي، مور ته کنځل هم کوي، مور وهي مه ټکوي یې مه، پلار هم رټي. بچي ته وګوره خپل ته زړه یې دردېږي که نه دردېږي؟ دقسې په تا هم د چا زړه دردېږي. ظالمه ظلم مه نه کوي. زما وروڼو دې نوجوانانو ته د مور او پلار ډېر قدر کوئ. ښه دې هلکانو ته ډېر قدر د مور پلار کوي. کنځل به هم درته کوي، بد به هم درته وي. د ښځې دپاره مور مه غورځوه او مه د ښځې دپاره پلار غورځوه، مه د بچو دپاره پلار غورځوه. داسې به نه کوي. ته قدر کوې. او د رسول الله مبارک وینا ده چې کوم انسان د خپل پلار قدر وکړي، عزت یې وکړو، چې تی د دې پلار عمر ته رسېږي، الله به دله داسې پیدا کړي چې ته به د دې نه زیات قدر عزت وکړې. غریبانو ته هم دې کې یو نقطې ته اشاره ده چې د پلار عمر به هم خدای درکوي. دا معلومه شو چې عمر به دې هم زیات. نو پلار دی نو مور ده، بیا هم بچی دی نو چې څنګه رانږدې شوه نو هغه زمری لګیا دی اسماعیل علیه السلام سټي، خپې وله پاکوي، ګوتې وله پاکوي، لاس وله پاکوي، سر وله سټي، صفایي وله کوي. او اسماعیل علیه السلام او ماشوم اسماعیل علیه السلام ورته خلطېږي، خاندي ورته. نو چې څنګه حضرت بیبي هاجره راله او راورسېدله نو دا زمري ورته په داسې انداز باندې لګیا دی لکه ترنګۍ، لکه ساتلې سپی چې بنده ته لکه ترنګۍ. بورانې سپی چې اني ساتلې چې دا مالک یې د بار نه راشي دی ورته د خپو ته تاویږي راتاویږي، ښه ورته کوي او دا لکه ورته ترنګۍ. الله ورته وښوله، الله ورته وښوله چې بیبي هاجرې فکر مه کوه، د ځنګل زمرې به ستا او ستا د بچي څوکۍ کوي انشاءالله. الله رسول الله مبارک فرمایي وی انا اغیر منکم، وی تاسو کې زیات غیرتی زیما، والله اغیر مني، الله بیا مانه زیات غیرتی دی. نو چې الله دپاره ته محنت کې، خواري کې، بچې پرېږدې، ښځه پرېږدې، نو الله د بیبي هاجرې خبره الله به مو نه ضایع کوي. یقین ساتئ په رب العالمین، الله تابعداري کوه، الله خوشحالوه. ته ګوره الله به په تا غیرت کوي، وخت به وي، وخت به وي، خو غیرت به د باندې کوي. خفه کېږي به دې نه،
او دا د دنیا پریشانه خو کله کله پارچا راځي. دا خو حضرت یونس علیه السلام باندې رااله، په حضرت ایوب علیه السلام بیمار شو، ابراهیم علیه السلام باندې دا پریشانه راغلی دي، دا ازمایښونه به راځي خو ښه نتیجه به بیا انشاءالله د الله د غیرت څخه نتیجه به یې انشاءالله. یو ابراهیم علیه السلام په کله کله راته بیبي هاجرې ورته دا قصه وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته وی بی هاجرې وی د دې نښې یو خدا شو چې الله به ستا حفاظت کوي او ستا د بچو به الله حفاظت کوي، یو خدا شوه ځکه زمري درته لګیا دی حفاظت کوي. او دویم دا معلومه شوه زمري زورور دی، په ټولو حیواناتو کې تکړه او مضبوط د ځنګل بادشاه دا شیر دی ببر شیر زمري. دلته دا زمري چې تا ولید که نه د دې دا نښه ده چې په دې علاقه به بل څوک غلبه نه کوي، دلته کې به ښکار حرامې. دا د زمري علاقه شو، زمري په خپل علاقه کې خپل ښکار کوي، د بل چا ښکار نه مني، ښکار به دلته مني حرام. دا د زمري علاقه ده، دلته به څوک بوټ هم نه پرې کوي، دلته به څوک رادننه کېږي هم نه. هماغسې شو د حرم مبارک خپل حدود دي، هغه کې ښکار منع دی. د جدې د طرف نه چې تاسو ورځئ اللمبوزه نو هلته کې په دې سړک د پاسه یو رحیل غوندې داسې جوړ شوی دی، یو طرف ته بل طرف ته یو چات یو رحیل یې جوړ کړی ده. اوس د دغه نه ده څه ورته وایي سیمټو بره داسې یو کړی داسې رحیل غوندې جوړ کړی د دواړو روډونو د پاس موټروی د پاسه رحیل. د دې رحیل نه لږ غوندې جدې طرف ته مخکې داسې وړې وړې یو دوه د سړک په دې پټپات دروازې لګېدلې دغه حدود حرام. نو چې سړی ورځي نو د الله نه سوال کوي یا الله زه دې حرم آمن داسې حرم ته راوستم چې تا ول امن من دخله کان آمنا، چې څوک دې ته داخل شو امن شو، محفوظ شو، وینه محفوظه ده، عزت محفوظ دی، مال محفوظ دی، محفوظ شو بس. نو خلق هلته سوال کوي الله زه هغه ځای ته ځم چې هغې ته حرم وایي، خدایا زما وینه د جهنم په اور حرامه کې. دا سوال خدایا زما اډوکي، زما غوښې، زما پټې، زما رګونه، زما یو یو اندام، سترګې، پوزه، غوږونه، خوله د جهنم په اور حرام کې حرم ته داخلېږم. یا الله زما د بچو، زما د رونو خویندو، د هغې د بچو، د دوستانو پکې یادوې که نه؟ زه خو یادوم دوستان، زه خو پکې تاسو را مقتدیان هم یادوم، خدای چې ما ته به د ښه کې به نه کړ خو زه یادوم. ګورې ښه د جمعې مقتدیان او دوستان چې څومره الله ته خو بیا معلوم دوستان، خدای دا ټولو وجودونه، بچي، وینې، غوښې، پټې، رګونه، اندامونه دوزخ په اور حرام. تا به وایي مدینې نه چې راځې نو تنعیم ورته وایي، هلته جومات د مسجد عایشه، نو ځای په ځای په روډونو باندې د حرم نښې، ښکار حرام. دا وچ بوټې پرې کول چې کوم بوټې تا کرلی دی پرې کولی شي، خو تا وکرل نو ته یې پرې کولی شي، خو چې قدرتي کوم بوټې زرغون دی نه شي پرې کول. خو اوچه څانګه یې خیر دی خو نه بوټې ونه پرېږدي. رسول الله مبارک د مکې د فتحې په ورځ اعلان وکړ چې دا حرم له ما امن نه دی ورکړی، الله ورکړی، ما عزت نه دی ورکړی، الله ورکړی. د دې بوټې پرې کول هم منع دي، نه به پرې کوئ. نو حضرت عباس رضی الله عنه ورته وایي چې الله رسوله سرګړې دا بروزه چې موږ دې پخوا د جوماتونو کې واچول، سرګړې ورته وایي، بروزه ورته وایي، دا پکې جدا که. ولې؟ ځکه دا موږ قبر کې مړي ته اچو، دا موږ په کورونو کې لاندې اچو، دا لواران په بټو کې به لګي. رسول الله مبارک وی الا الازخر، یاره دا بروزه او دا سرګړی خیر دی که دا کوی کولی شي باقي به نه کوي. الله بیبي هاجرې ته وویله چې زورور زمری دی، زمری چې کوم ځای د چا پلار به هلته بوډۍ له ورشي، دا یو نښه شوه، او د چا پلار به هلته ښکار وکړي.
الله د هغه بیبي هاجرې او د اسماعیل علیه السلام خیال وساته او هغه اسماعیل علیه السلام چې لوی شو نو ابراهیم علیه السلام راغی وی بچې ما ته الله حکم کړی چې دا زوی ځان سره کو دا بیت الله جوړ کړه زما مدد به وکړې وی بابا بلکل به تو ستر وچېشه نو خدای چې دا کاڼي ولا زمونږ کتابونو کو لیکلي دي د پلانکي غر نه د پلانکي پلانونه هم لیکلي دي بهر کې د غرونو نه یې ولا کاڼي راغونډول او تراشل به نو بیت الله شریف یې جوړ اوچت دا کوټه تقریبا 50 فوټ اوچت دی یو طرف 32 او بلم تقریبا 32 فوټ دی بل خوا 42 44 فوټ دی او بل خوا هم داسې دی لوی کور د خدای ماټوي دی جوړ او چې په کوم کاڼي باندې به ودرېدل قوازه خو نشته که کاڼي به ورته اوچتېده لکه د قوازې کار به یې کو نو په هغې کې د ابراهیم علیه السلام د خپې د ګوتې د بند عمره نښې هم شته مقام ابراهیم ورته وایي د بیت الله شریف دروازې ته مخامخ هغه کاڼی پروت دی د شیشې جال ته ګیر چاپېره تاو دی چې څوک طواف کوي ورته ګوري د ابراهیم علیه السلام د خپې نښې پکې پرتې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف څوک وکړي نو 2 رکعته واجب الطواف کوي نو هغه داسې ځای کې کوي چې ورته مقام ابراهیم مخامخ وي ورته بیت الله شریف مخامخ او پکې آیات بینات کې حجر اسود هم دی حجر اسود د انسان د سر عمره کاڼی آدم علیه السلام ته د که الله د اسمان جنت نه راکوزو د ځان سره راوړی دی رسول الله مبارک فرمایي وي د پیو نه سپینو خو د بني آدم ګناهونو تور کړی دی دا ځان ته راکوي او چې چا د هغې استلام په حقه وکړو نو قیامت په ورځ به دا حجر اسود ته خدای په دربار کې هغه له سفارش کوي د به سترګې وي نظر به پرې کوي د به ژبه وي خبرې به پرې کوي د به غوږونه وي اورېدل به کوي او استلام څه ته وایي ښکل به اوس به د چا پلار ښکل کړي لږ رش خو نه دی دکې دي او چغې دي او شرمول دي او ښځې بیا توبه وباسي ښځې د سړو په دا میانځ کې ورځي ښکلی ښکلول مستحب دي که ښکلول نشي لاس به یوسئ شریعت به لاس به ښکل کې که لاس نشي وړی چوکه یوسه به ښکل کې که هغه نی لرې ورته مخامخ ودرېږه د سینې برابر لاس اوچت کا بسم الله الله اکبر ولله الحمد والصلاة على رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا لکه راول لکه چې ما پې دا لاسونه کېښوده هغه خبر بس اسانه شریعت اسات دی که نه لرې دی نه ونیسه نو صاحبه دا اوس په دې روجه کې د شپې زه ورغلم په دا روجه کې یو ښځه د سړو په دا میانځ کې ده اوس یوه نه ده دوه دي ای خورې پنجابی وه ای ترورې ای خورې د خدای خاطر او ورور دی یا خاوند هر څوک یو دې مخکې دی د خدای وایي آپ چوبتے هم نوی چوبېږي تاسو ښکلی مونږ به نه ښکلو ما ګوره مونږ له ښکلول بېله ده سړي په سړي کې کول ښځې پروا نشته دا خو ته د سړو په منځ کې ورځې سړو په منځ کې لګې دا څه کې ګناه دې کېږي حرام دي حرام حرام هغې ته ته اورېده اومقه زورونه تاسې داسې نه که نه لکه چې دا لس پنځه لس شل دېرش څلوېښت کسان یو ځای دی برجې ته راغونډي او زورونه لګي یو ښځی په منځ کې ګناه نه دی که ثواب ما خو تېره جمعه هم درته ویلي چې عبادتونه خفه کېږي مه نمایشي دي ښځو له حجر اسود ښکلول رسول الله مبارک ښځو ته وایي شاته طواف کوي سړو سره ځان مه جنګوي نو ثواب ګټي که عذاب ګټي تېره جمعه مې ویلي 3 هغه دي چې ما ته پیغمبر مبارک وښی د پیغمبر د طریقې مطابق چې چلی دغه دین دی چې د رسول الله مبارک د طریقې خلاف دغه دین نه دی هی د بدعت وایي نو پیغمبر مبارک خو امهات المؤمنین ته بیبیانو ته وایي چې شاته طواف کوئ سړو نه شاته دوی به سړو په منځ کې دا غریب لاس سړي به روان وي ښځه به په منځ کې درته به چې خدایه څوکه لاس به داسې کې خدای داسې به کې او منځ کې به راننوت روپټه نشته ارې ښځې حجر اسود ښکل که ما ورته کتل پیغله
کم از کم د 18 کالو کو لوپټه هلته پر لوپټه نشته د سر ویښته ببر او چیغې وباسي بیا چیغ بله مې ولیدله چې هغه بلکل مخامخ هغه رکن یماني د طرف نه یې پلین باندې را رواني په هغه چبوتره بره ولاړه ده سړي ورپسې ترور په میاس کوزېږي څه کوزي دا خیر یو شیخ الحدیث صاحب و اوس وفات ته الله دې وکړه تاسو ټول یې پېژنئ نوم یې د دنا ده لوی شیخ الحدیث و ډاکټر و ما ته مولانا جی د زوی نوم یې واخیست وي د هغه مور راته وایي چې په ما حجر اسود ښکل کړه مې ښځې مه کوه نه کې نه به ما به خامخا ښکلی وی ومې تلم تیل تال تیل تال تیل تال سر مې وله راواخیست او د حجر اسود ته یو کاسه غوندې ده د سپینو زرو هغې کې سر وردن نه کړي نو حجر اسود ښکل کړي په کاسه کې مو له سر وردن نه که زه مړه وتم دا مړه وته چې بلډینګ ته رالو نو ما ورته وویل چې څنګه خوند یې درکړه ښکل دې که زما دن پېښه وویسته او ځانم وی ما کوم ځای ښکل که بس ما غوسه رانه په کنځلو شو د پلانکې لور ما لرې پېښه وویسته خولې رانه وبېدې سر مې دله په کاسه کې کېښود شونډې دې مې نږدې کړې او بیا دې مې ښکل نه که هغو شونډې بس نږدې کولو بیا دې مې ښکل نه که وی زه دې کوم ځای وردن نه کړم هلته خو دې زه پرېښودم بله ښځه دې ونیو سر دې وله وردن نه زه درته چیغې وم چې زه دې پرېښودم ما ته دې نه کتل او بلې ښځې دې سر ونیو دې وردن نه هغه شي تیلي پته یو ځل ماته مولانا دلته راشو هلې ټوکي مو وی د پلانکي مور مې دلته کېنولې چې دلته کېنه او زه طواف کوم راځم راشو چې ما طواف وکړ چې رالم زه ورغلم چې یا ښځې راځه که وي دا نه راځي بیا مې ول اواز وکړ چې راځه که نه اوس نه راته نه ګورې نه راځي وی ورغلم سر له مې وله داسې ده چې د پلانکۍ لور راپاسه که نه وی هغې چې مخ داسې وکړه پردی وه وی هغه تلې وه او دس ده او پردی د هغې په ځای ناسته وه نو بورقې ولور د یو شان تکې تورې بورقې په دی پکې نه دی بهر کې د ښځو عمره طواف په کار دی چې زنانه لاړې شي حاجي مو څنګه چې دا عبادت باندې مونږ سړي خوشحالېږو نو ښځو له هم عبادت په کار زنانه هم شکر دی څنګه چې زمونږ په زړه کې د بیت الله مینه ده د ښځو نشته د هغې مینه ده که څنګه چې موږ دا خوښوو چې موږ د حجونه وکړو عمرې دې وکړې ښځې هم خوښوي څنګه چې موږ دا خوښوو چې زموږ د ثواب زیات وشي هغې هم دا خوښوي خو لیکن د زنانو دپاره چې کوم اصول دي او کومه طریقه ده نو د هغې اصولو طریقې مطابق دی داسې نو حجر اسود رسول الله مبارک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض د الله لاسونه نشته خدای یو مثال ورکړی دی چې حجر اسود له دې شونډې یوړې داسې لکې فرض کړه چې د خدای لاس مبارک مې ښکل کړی او بل پکې زمزم دی زمزم آیات بینات زمزم پخوا خو د زمزم کویې به مونږ لیده لاره ورته شوې د سړو ځان له دی او د ښځو ځان له دی په پوړو به ورکوش او شیشه ورته لګېدلې وه هغه پیپونه به م ښکارېدل اوس خو پته نه لګي چې د کوم ځای نه یې ورته لاره کړې د زمزم د کوې هېڅ معلومات نشته خو تېر کال د دې حج نه پس حکومت پکې کار کو څوم درتر د حج نه واله محرم سفر ربیع الاول ربیع الثاني جمادی الاول جمادی الثاني رجب شعبان 8 میاشتې پکې پرله پسې کار وکړ د پاسه یې نو ما هلته چا نه تپوس وکړه میرادي پکې څه کول وی دا یو بله چینه د زمزم په کوی کې راښکاره شوې ده چې دوی سره انتظام نشته چې دا اوبه کوم ځای کې دی دا کوم ځای دی او رسول الله مبارک فرمایي چې زمزم د اوبه د حجر اسود د طرف نه را روانې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو حبشي یو تور سړی په زمزم د کوی ته پرېوت پکې مړ شو سړی ته یې راوویسته خو وینه نه بندېدله عمر صاحب ته چې ووایي چې دې سره څوک و اوبو کې د وینې اوس هم خوند شته
حضرت عمر رضی الله عنه یو صحابي ته یو غوټاناک سړی راوسته چې څوک د غوټۍ ماهر وي ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې د اوبه د حجر اسود نه رانوانې نو ته به دا مهرباني وکړي چې د حجر اسود په طرف غوټه وه نو چې کوم ځای سوړه درله نو یو کوټ یې ورکړی و چوغا وي دا پکې ومنډه زور سره نو اوبه به بندې شي دا اوبه به دې راوباسي هغه غوټناک سړي چې غوټه واله وي د حجر اسود په طرف د انسان د سر عمره یو سوړه راله په زور مې پکې چوغه ومنډله زور مې ورکړه اوبه څه ناڅه کمې شوې نو کوې یې راوځانځه را صفی کړه نو بیا ته یې هغه چوغه وویسته دومره اوبه دي زما وروڼو چې دا په لکونه خلک ځي په لکونه خلک دا ټول د اوبه څکي لږې نه حضور پاک فرمایي دومره یې وڅکئ چې پختی پرې راوپړسېږي خلک خو یې اوبو کې ګزاره کوي که نه چې اوبه کمې نه ګزاره به پکې نه دومره وڅکئ چې پختی هم راوپړسېږي او دا خلک ځان سره ملکونو ته څومره وړي هغې لږې ورکوي نه پرېږدي په پټو یې خلک وړي په غلی راوړي خو راوړي او مدینې منورې ته ټیکرې روانې دي او ټول د مدینې منورې حرم د کولرو ډک دی او اوس پیپ روان دی پیپ اوس د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته پیپ کودی کېده بله څه دی پورې ښخ کړی م دی ما چا تپوس وکړ ما دا کودی د څه ده دا پیپ د څه دی دلته اوس ویګېس نشته وی دا د زمزم اوبو له پیپ ښخی دا مدینې منورې ته په پیپ کې جده کې مې ولیدل په ډېرو ځایونو کې زمزم اوبه په ریاض کې مې ولیدل په ډېرو جوماتونو کې زمزم اوبه نو دا د زمزم اوبه رسول الله مبارک فرمایي چې په کوم نیت چا وڅښلې الله به هغې دپاره برابروي خو زموږ د خلکو خو پیسې شته که نه هلکه ماله به سوچه اوبه راکړې سوچه به د چا پلار تاله پوره کړي سوچه خو یو 15 لیټره بوتل ورکړي زه خو ورته بوتل ویم او تورنګزو به سینګ کړي او زما خو 2 طالبان دي نو رسول الله مبارک څه وایي ګرعه به کوي او یې نورې پکې واچوي دا خیر پیدا کوي یو بوتل به 100 ته ورسي چې نورې دې ته واچولې 100 ته به ورسي یو بوتل به 100 ته رسي چې نورې دې پکې واچولې 0 ته به ورسي نو خیر نه شو نو خلکو به وي چې خدایا دا پکې نورې واچې نو دا دیسي شوې او دا جوټه شوې لکه چې پیغمبر وایي نو دا خو نو دیسي جوټه پکې د کمې را دی نو د زمزم اوبو کې 2 فایدې دي د تندې د ختمېدو کار هم کوي او د لوږې د ختمېدو کار هم کوي زمونږ کتابونه لیکلی چې شپږ میاشتې بعضې حضراتو په مکه کې په حرم کې تن نه وخت تېر کړی دی صرف د زمزم اوبې څکلي ډوډۍ نه راخوړلې نو د فرانس یو ډاکټر پې تحقیق کړی تاسو سره خو دا موبایل شته که نه په دې کې دا ټولې قصې شته د فرانس یو ډاکټر پې تحقیق کړی دی هغه وایي ما د زمزم خالصې اوبه په لیبارټرۍ چک کړئ بیا مې په نورو اوبو کې د زمزم لږې اوبه واچولې نورې خپلې زمزم مې لږې پکې واچولې هغه مې په لیبارټرۍ چک کړې چې خالص اوبه څنګه وي چې په نورو کې د یو ګوټ ور واچولې هغه هم ټولې د زمزم شي نه خوند بدلېږي نورو اوبو کې خو چې د انسان ګوتې ولګي نو څښا کېږي که نه څښا کېږي نه خوند بدلېږي نه پکې چې د شګه راووته نه چې ته خړې شوې یو ځل یو انګریز دا سوال کړی و وایي زه دا سوال کوم چې د زمزم د اوبه د 4 موټرې لګیا دي اوبه اوبه راوځي دا خړېږي ولې د زمزم په اوبو کې شګه ولې نه راځي د دې خوند ولې نه بدلېږي او دا تشېږي ولې نه نو چا به یو جواب او چا بل ما یو جواب به ولې زه ورکړمه دا چې دا د حضرت اسماعیل علیه السلام د ماشوم بچي د خپې د لګولو معجزه ده د معجزې مقابله څوک شي معجزې طاقت پر الله سره هغه د زمزم اوبه دي او صفا ده چې بیبي هاجره به وخته او بچي ته به یې کت او مروه ده چې دغه د بچي ته کتل او د صفا مروه په منځ کې لږ ځای کې منډه ده ښځې به منډه نه وای سړي به وای دغه ځایونو کې دعاګانې ثبتې صفا باندې خلک استلام کې استلام باندې کې دعا به کې دعا پې قبلېږي د صفا په غونډۍ دعا قبلېږي
د مروه په غونډۍ دعا قبلېږي، هغه چې شنو راډونو کې منډه وي هلته دعا قبلېږي، حجر اسود ته مخامخ دعا قبلېږي، د زمزم کوی سره دعا قبلېږي، د زمزم اوبه چې دي اوس کې دعا قبلېږي. ملتزم د حجر اسود نه تر د دروازې پورې دقه ځای سره دعا قبلېږي. او میزاب رحمت چې د کوم ناوه مبارکه د بیت الله هغه تویږي هلته خلک ورننوځي، هلته دعا قبلېږي. دا برکتي ځای دی رو، دا ړومبی کور دی او خدای ورته ډېر لوی عزت ورکړی. یو واقع درته وایم نو بس کو. یو ښځه وه، دا ښځه او دا خاوند انګریزان دي. دوی وایي چې مونږه د تیلو په یو کمپنۍ کې نوکرانو د امریکا کې، زمونږ بدلي وشوه جدې ته، جده کې مه تیلو کمپنۍ دي. وایي مونږ به بار داسې راووتو، چکر به م لګاو، نو وایي داسې سړي به م لیدل چې سپینې جامې یې چولې دي، سپین څادرونه یې والې، او ښځې به م کتې چې هغوی به م داسې بل شان رومال په سر کړی و، چغې به یې والې و، د سړو م سب چپل په خپو. دا ښځه وایي د دې سړي نه مې تپوس وکړه، د خاوند نه، چې دا څه چل دی. بعضې سړي هم په ګاډو کې روان دي، په دې لارو کوڅو کې روان دي، په دې ایرپورټونو کې مونږ وینو چې هغوی دوه څادرې جوړې سپینې، سرتوب لکه لیونو غوندې شپې کې چپل، نه کمیس، نه کوټ، نه واسکټ، نه پرتوب، او ښځو هم څه مخصوص لباس، مخصوص چغې موی لپې. او دا خاوند راته وایي چې دا په دې دلته یو ښار دی مکه ورته وایي، په هغې کې د مسلمانانو میله لګي په کال کې، دې ورته حج وایي. نو دا مسلمانان هغه میلې له راځي، او چې دې میلې له راځي نو په دغه لباس کې راځي. د انګریزان خو د میلو شوقیان دي. امام دې خاوند ته وایي چې ځو نه دا میلې د مسلمانانو دا میله به وګو، سیل به وکړو. وی راته وایي چې ښه دی هلته سړي غیر مسلم نه پرېږدي، کافر. واقعي د مکې د حرم حدودو ته چې کله رانږدې شي نو هلته به بورډ لګولي، په عربۍ کې هم لیکلي او په انګریزۍ کې هم لیکلي چې مسلمان به په دې لار ځي او کافر به پرې نه ځي. کافر راته وایي کافر نه پرېږدي. وایي ما ورته وایي چې مونږ څوک څه پېژنې چې مونږ هل نه وایو چې مونږ مسلمانان دی. زه خو لاړ به شو سیل به وکړو، که راوینې نو څه مونږ ګیل ته خو نه بودي، واپس به راځو که نه. خو داسې کار کوو چې د دوی په شان جامې پیدا کوو، زوګمونه پرې. وایي زما خاوند دغه حجانو په شان څادرونه واچول، ما هم دغه حجانو په شان رومال او په سر وتړه، سپینې جامې مې واچولې، ټیکسي مونې و چې مونږ مکې ته. وایي مکې ته په لاره اړو چیکینګ والا په مونږ اړو پوه نه شو، مکې ته ورسېدو. هلته خو انګلیش والا مې د برطانیې نه او د فرانس نه او د انګلینډ نه او د امریکې نه مسلمانان راځي، خو انګریزي وایي، په ژبه خو پته نه شي لګولی. افریقې مختلفو ملکونو خلک به ووینې، مختلفې ژبې وایي. چې مکې ته ورسېدو چې چا نه تپوس کوو نو هسې څوک شکیان نه شي، خلک روانه هم ورپسې تلي. په یو جومات وردننه شو، موږ هم ورپسې جومات کې در برنډو کې یو نه بلې ته بلې ته بلې ته دوی ځي، موږ هم ورپسې لاندې یو میدان ته دا خلک کوزېدل، موږ هم ورپسې کوز. چې کوز هم کتل نو یو کوټه ده او تور څادر پې پروت دی، غلاف. مونږ یو غاړې ته ودرېدو، تماشه کوو چې دا میله خو لکه میله خو مونږ دې ته وایو چې کوم دی، اوبه دي او سیلاب دی او ابشار دی او چینې دی او ځنګل دی او دوکانونه دی او بازار دی او خرید و فروخت دی، هوټلې دي. خدای دا خلک خو دې جومات نه راغلل او دې میدان کې دا کوټه ده او هغې نه تابع کړي. زه هم یو غاړې ته ودرېدم، زما دا خاوند هم یو غاړې ته ودرېده، خلک لګیا دي د هغه کوټې ته تاوي، چغې وایي څوک بیا بوډا هم تاویږي او ماشوم هم تاویږي او خان هم تاویږي او غریب هم او ښځه هم. اوهو دې کوټه کې به څه شي، چا قبر دی پکې که دې کې څه دي، دا خلک تاویږي. یاره وایي چې دې کوټې ته ما کتل او زما دې خاوند کتل، دا انګریزه ښځه وایي چې مې کتل دې کوټې ته، به دې کوټې په ما یو سر و، بیت الله شریف ګورم وی تاسې سر یې را باندې وکړو چې بس زما د سترګې ځان ته بلکل نه یې پوره. او ناګانه مې د اړه کې راسته داسې حالات بدلېدل شروع شو، لکه انسان باندې چې ساسر وشي او د سترګو نوښ کې روان شي.
اختیاره د دې کوټې عظمت مې لره، د دې کوټې لویوالی مې دې لره، د دې کوټې حقانیت مې راغی. اوښکې روانې دي وایي ما وې دې خاوند ته ګورم تپوس ته کوم چې دا په ما څه چلو شو، زما خو د زړه دنیا بدله شوه، ما زه خو بل څه محسوسوم، خو چې مخ اړوم نو دونه سکت مې نیسي چې مخ دې خواته وکړم، مخ مې نه شي اړو، په زور مې نه شي اړو. په دې کوټې ته ګورم او جاړم او دا اسلاف راته ورو د زړه له راځي چې د اسلام حق نه ده او دا کوټه رښتونې ده. وایي چې ډېر ساعته اوښکې وبهېدې په داسې په زور مې دا مخ دې خاوند ته راواړو. وایي چې دې خاوند ته مې وکتل دیم جاړي یو شان سلګی وایي زم سلګی وم دیم سلګی وایي زما نه اوښکې بهېږي د نه اوښکې بهېږي. وایي ما په دې جړا کې دې خاوند ته ویې سړیه څه محسوسې؟ وایي ما ته وایي ښځې ته څه محسوسې؟ وایي ما چې زما خو دړه دنیا بدله ده، وایي چې زما هم دړه دنیا بدله ده. دا خو رښتونې کوټه ده، دا دین خو ما ته رښتونې ښکاري، د اسلام خو ما ته رښتونې مذهب ښکاري. دا کوټه خو موږ ځان ته راکاږي، زموږ زړه راکاږي، زړه لکه مقناطیس چې ځان ته اوسپنه راکاږي. دا خو کوټه نه ده، دا خو څه بل څه شی دی، دا خو انوارات دي او برکات او تجلیات موږ ته ښکاري. دا څه دي؟ ای سړیه صبر کوي، ښځې که خفه کېږي نو دا دین قبلول غواړي. دا کوټه موږ ته اشارې راکوي دین قبلول غواړي. او زما مړه داسې وایي یو سړی روان و دلته هلکه په انګریزۍ پوهېږي، بل یو رانږدې که زه په انګلیش پوهېږم، په انګریزۍ پوهېږم. بچې چاته غږ مه کوه، خو موږ کافر یو، عیسایان یو. دلته د بیت الله راته ځان ته راکاږي او دا بیت الله راته چغې وایي چې اسلام مسلماني ایمان. همون په غوږونو نه ورو پړاورو ټکاره مړه کې دی لکې. او تاسو ته خو تور غلاف ښکاري او توره پرده ښکاري، موږ ته بل څه ښکاري، موږ ته رڼاګانې او انوارات او تجلیات ښکاري. او د خدای خاطر وکړه مسلمانان که زه چل وکړه یو خو اسانه خبره ده. موږ دې کلمه شهادت وښه، کلمه راته وایي په مقصد یې پوه کړو، کلمه شهادت مو په قضا کې الله ایمان را نصیب. ښځه وایي ما او خاوند په ټوله دنیا کې به داسې څوک پیدا نه کړي، موږ ته الله صرف او صرف د بیت الله شریف په کتو ایمان را نصیب کړی. ځکه خو الله وایي فیه آیات بینات مقام ابراهیم. خو موږ بیت الله ته په سچه نظر ونه کړه، موږ بیت الله ته په سچه نظر ونه کړه. موږ خو چې بیت الله له ځو هلو کوم ځای بیت الله نه تاویږم ښه طواف کومه تا ته هم دوا کومه ښه ریاکاري دې وکړه او د قصد به دې لاس اوچت کړی او ترخ به دې ښکاره کړی او دوا به نه کړې او شکل به دې جوړ کړی او تصویر به ځان له وباسې دلته بیا راولېږي چې تا ته هم دوا کوم بلته ته همدغې باندې بیت الله څه کېدلې په څه جمع نه کتل موږ بیت الله سره صرف دنیا غواړو، اخرت نه غواړو. زه عمرې له دې لازم چې کاروبار مې خراب دی چې هلته راشم دوا وکړم کاروبار ټیک شي. پریشاني ده چې لاړ شم چې پریشاني ختم. رسمي نوکري نشته چې ولا سوال وکړم چې نوکري شروع شي. دې له ځو بس کارخانه یوه ده چې دوه جوړې کړم هغې له ځو. الله څه وایي منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخرة من خلاق. دې بیت الله سره بعضې خلک دنیا غواړي، ور به یې کم خو آخرت کې به یې څه نه وي. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه څنګه دي وفي الاخره. بعضې خلک دنیا هم غواړي آخرت. دنیا غوښتل منع نه دي، خو اصل شی خو دنیا نه ده، اصل څه شی دی آخرت. هلته به دواړه نیت خالص کا دې رمه ده ځمکه غواړم او بنګله غواړم او کارخانه غواړم او پریشاني ده دا به ختمېږي. الله دلته هم شته، دعا دلته هم قبلېږي. هلته دې له لاړ شي چې یو لک منځونه هلته پیدا کېږي، دلته نه پیدا کېږي. الله خو دلته هم شته، دعا خو دلته هم ده. نیم په پاسه رسول الله مبارک فرمایي د نیمې شپې دعا خدای قبلوي. که دعا قبلېدو له فقط هلته دعا قبلېږي، دا نه چې نه قبلېږي. خو که صرف د دعا قبلېدو له ما خو دې نه توخل چې دې کې دعا قبلېږي، خو که صرف دعا له دې مته دلته شپې پاسه تهجد وکړه دعا وکړه. بانګ چې ویل کېږي دعا قبلېږي، د بانګ او د اقامت په وخت کې هم دعا قبلېږي، روژه دې ونیوله ماته دې وخت کې هم دعا قبلېږي. نو دعا خو هلته هم قبلېږي دلته هم قبلېږي. هلته هغې شي له لاړ شي چې دلته نشته. هلته یو لاک باندې مونځ دی دلته نشته، دا نیت وکړه. هلته طواف شته دلته نشته، دا نیت وکړه. هلته عمره شته دلته نشته، دا نیت وکړه.
هلته صفا مروه منځ کې منډه شته، دلته نشته دا نیت وکړه. هلته حجر اسود شته، دلته نشته دا نیت وکړه. هلته مقام ابراهیم شته، دلته نشته دا نیت وکړه. هلته میزاب رحمت شته، د هغې لاندې شته، دلته نشته دا نیت وکړه. هلته د الله رضا له لاړ شي، هلته لاړ شي چې الله خوشحاله شي. دا د بیت الله د ټول اسلام یو مرکز دی او د اتفاق مرکز دی. ګوره الله خو اینما تولو فثم وجه الله، که ته هر طرف ته مخکې نو الله تعالی هر طرف ته دی، د الله رحمت هر طرف ته دی، د الله قدرت هر طرف ته دی. لیکن بیا هم الله وایي چې نه مونځ کوئ نو ټول به بیت الله ته مخ کوئ چې تفریقه او فرق ختم شي او ټول په یو وحدت او په یو نقطه متفق شي. دویم په مخ د ځمکه چې لومبی کور پیدا دی نو قرآن شریف کې الله فرمایي هغه بیت الله شریف دی. ځمکه چې کله الله پاک پیدا کړه او فرشتي یې په دې ځمکه کې مقرر کړې نو هغې فرشتو الله ته درخواست وکړ چې الله بره مونږ په اسمانونو کې یو نو مونږ به په اسمان کې بیت المعمور کې عبادت کوو، په ځمکه کې به مونږ کوم ځای ستا عبادت کوو، مخ به کوم طرف ته تا ته ګرځو. نو الله پاک په جنت کې د زمرودو په یو کاڼي کې یو کوټه والا ورکړه. زمرودو کې یو کوټه وه د زمرودو کاڼي چې نه هغې کې پیوند و نه پکې ټانکه وه. وی دا الله ورته وی دا کوز کې او زه درته یو ځای ښیم هلته ولګوئ، بس دغه ستاسو د عبادت مرکز دی. نو الله ورته مکه شریفه وښوله چې کوم ځای اوس بیت الله شریف دی. نو هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله هغه ځای کې کېښه. نو فرشتو به عبادت کوو. بیا چې پیریان الله په مخ د ځمکه پیدا کړل نو هغې هغې کې لګیا خپل عبادت کوو. او چې پیریانو کله فساد شروع کړو نو الله هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله اوچت کې جنت ته یې یوړه. او بیا چې کله الله پاک حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راکوز کړ او د هغه بیبي حضرت حوا علیه السلام دا په جده کې راکوز شوه او آدم علیه السلام په سریلنکا کې. اوس هملته یو غر دی او د هغه غر په سر کې د آدم علیه السلام د خپې نشان دی. ټوله دنیا ځي د هغې غر ته پیاده خیږي، مزل دی پکې. او هلته کې ګوتم بدھ والا وایي دا ملک خو د هغې دی، دا د ګوتم بدھ قدم دی، لیکن دا دروغ دی. لکه 6.5 فوټه کم و بیش سینچونه دا قدم دی، نو دا د ګوتم بدھ نشي کېدی. ګوتم بدھ خو ډېر وروسته تېر شوی، د هغه خو ټول وجود به تقریبا 6.5 فوټه نو قدم 6.5 فوټه او د آدم علیه السلام قدم دومره و لکه د هغه 3.5 ګزه پلن او 10 ګزه اوږد و. نو چې 3.5 ګزه پلن او 10 ګزه اوږد دی نو قدم یې تقریبا همدومره راځي. نو هغه سریلنکا کې راکوز شو او هوا دا په جده کې. نو دواړه یو بل پسې ګرځېدل. نو د عرفات په میدان کې خدای یو بل سره میله وکړه او په مزدلفه کې یو بل ته نږدې شو. نو الله پاک آدم علیه السلام ته دقه ځای وښاو چې دې ځای کې یو کور جوړ کړه د عبادت. نو هغه پکې جوړ کړ. بیا د آدم علیه السلام نه پس وخت په وخت دا جوړ شوی دی. بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الکرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق حصی قریش قبل زین جرهم وعبد الإله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. شاعر لسلا د دې شمیرل کړي. نو اخیری کې بیا د حضور پاک ابراهیم علیه السلام بیا جوړ کې اسماعیل علیه السلام وسره او د ابراهیم علیه السلام نه پس هم څو ځله جوړ شوی دی. خو د حضور پاک مبارک په زمانه کې دا بیا جوړ شو او حجر اسود الله د پیغمبر علیه السلام مبارک په لاسو پکې کېښود. بیا د هغې نه پس نبي علیه السلام یو ارمان کړی، یاره وایي زړه مې غواړي چې دا بیت الله شریف روان کړم او دې کې 3 ترمیمه وکړم.
یو دروازه اوچته ده چې دا دروازه د یوې خله راواله او دویمه دروازه پکې جوړه کړم چې په یو خلک ننوځي په بله به تېوځي او دریم د هغې سیسه د حتویم ورته وایي چې دا پکې را دننه کړم خو هسې نه د خلکو په اړه کې څه شبهې شکونه پیدا نه شي نو نه روانو نو بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د ارمان په انداز جوړ کړ او بیا چې عبدالله ابن زبیر کله حجاج ابن یوسف شهید کا نو هغه د عبدالله ابن زبیر د لاس بیت الله روان کو په زړه نقشه کړ بیا وروسته د ترکو یو بادشاه سلطان مراد سبکتګین هغه بیا اخر کې بیا جوړ کړی نو اوس هماغه د سلطان مراد سبکتګین د زمانې بیت الله شریف دی او سعودي حکومت پکې لږ پوخوالی راوستی دی پشتۍ یې ورته جوړې کړې او تیږو باندې یې والا څټکوالی دی چې کلک شي دننه یې پکې تیلونه لګولې دي د سرو زرو دروازه یې ورته جوړه کړې ده د سرو زرو ناوې والا جوړه کړې ده د ریخمو غلاف په کال په کال بدلی او دوه چته یې جوړ کړی دی او دننه پکې دروازه جوړه کړې ده د دویم چت او د بره چت نو قرآن شریف جیرونو د چا صفتو کې او الله ته کوم څه صفتو کې او الله ورته برکتي وایي یقینا د برکت شی نو الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس لومبي کور چې الله پاک د خلکو د عبادت لپاره مقرر کړی نو هغه للذي ببکه هغه دی چې په مکه مکرمه کې فيه آیات بینات په دې کې د خدای د قدرت او د الله د معرفت د الله د وجود د وحدانیت ښکاره نښې پرتې ده چې سړی هلته ورشي او وګوري نو سړي ته د خدای لوی طاقت او قدرت را مخکې شي او د انسان په زړه کې د خدای مینه نوره محکمه او زیاته شي قسم د بیت الله مبارک دومره د برکت مبارکن وتعالنا وی د برکت یو مونځ چې دلته کې اول ته کې څومره فرق دی چې دلته 100,000 مونځونه وکې او د بیت الله په خوا کې یو مونځ وکې نو برابر 100,000 مونځونه دلته څوک کولی شي او چې بیت الله ته ګوري نو ثواب دی پکې 100 رحمتونه در باندې ورېږي او چې ورته مخامخ ناستې او بیا پاسې او مونځ ورته کې نو 40 رحمتونه در باندې ورېږي او چې طواف ته کې نو 80 رحمتونه در باندې ورېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 6 رحمتونه پرې راورېږي 80 په طواف والا 40 چې څوک ورته مونځ کوي او 100 چې څوک ورته هسې ګوري زه اکثر ملګرو ته ویم دلته هغه عبادت وکړئ چې کوم عبادت په پاکستان کې په خپل کلي کې نه شی کول طواف بل ځای نه کېږي دلته کېږي طوافونو مونځ ورته وکړئ هسې ورته ګورئ کتو کې ثواب دی او کتو کې او چې بیا طواف ته کې او تاویږي نو زنانه به م اینې چې هغې ته تاویږي نارینه به م وینې چې هغې ته تاویږي فقیران به م وینې چې هغې ته تاویږي مالدار به م ته تاویږي بادشاه به م ته تاویږي غریب به م ته تاویږي بیمار به م ته تاویږي صحتمند به م ته تاویږي تون او سپین به م ته تاویږي عربي او عجمي به م ته تاویږي او ټول به خدای ته چغې وایي او زاري به کوي مسلمان خو الله ته دی محتاج نو چې دلته ګناو کې هلته لاړ شي او خدای ته چغې وایي نو الله پاک یې معاف کړي یو بزرګ خبره کوي وی د بیت الله نه تاوېدم طواف مې کوم وی یو سړي ما سره طواف کو هغه مې وی لبیک دا لبیک چې سړی احرام وتړي نو چې بیا حجر اسود ته مخامخ شي نو لبیک ختم شي لیکن که هسې څوک طواف کوي او د لبیک ورد کوي نو دا خیر یو ذکر دی لبیک الله ته خپله حاضري لګی نو وی لبیک لبیک نو چې ده به لبیک نو وی غیبي اواز به ورته راغی چې لا ستا دا لبیک قبول نه دی
نو دا بزرګ دی خو نیک سړی و، د کشف خاوند و دی خو پې پیش. نو سړي ته یې ویې ورورې وی ته یو اواز اورې؟ دلته هغه وی اوره. وی څه اواز اورئ؟ او ته تا څه واورېدل؟ وی ما خو دا واورېدل چې ته وی لبیک د بره نه درته اواز راځي چې لا دا لبیک ته نه دی قبول، نه دی منظور. وی یو دا اواز زه م اورم. نو دا بزرګ هغې سړي ته وایي وی ته چې دا لبیک چغې وی خو خدای پاک ته وی او دې دپاره یې وی چې خدای دې له قبول کړي او الله درته وایي نه دی قبول. زمونږ خو پته نه لګي قبلې که نه قبلې به یو تمنا او په یو ارزو په ارمان لګیا یو. نو تا ته خو ښکاره اواز کوي چې نه ستا دا لبیک نه دی قبول، نو ځان بیا ولې کړی؟ سړی ورته څه وایي؟ وی یو ټیک خبره دې وکړه خو زه ډېر ګناهګار یم، ډېر زیات ما ډېره ګناه کړې ده. دې د خدای در له راغلی یم دې کور له ما ته بل در نه معلوم. ما وی دا د خدای در دی، دا هغه در دی چې دلته ټول پیغمبران خدای ته تو شوي دي. پیغمبر په امت کې لوی شخصیت دی، په مخلوق یې خدای ته نیازبین او ډېر ګران یې خو محتاجه بیا الله ته. دلته پیغمبران تو شوي دي، آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او د دې بیت الله نه رسول الله مبارک تو شوي او د مدینې نه وله څو ځله راغلی دی او دی ښکل کړی دی او دې کې حجر اسود دی. دا د خدای د عصمت نښه ده. نو ما بار ګناه کړې ده او تا درد دې له راغلی یم خدای ته چغې وایم چې الله ما معاف کا او دلته مې نه معاف کړي راته وی لا 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 نه معاف کوم لبیک دې نه قبلوم. نو ملګري ته راته بل د دې نه ښه در وښایه هلته ورپسې زه ما ته خو دغه معلوم دی. ته بل وښایه پرېږدم نه الله نه غواړم معافي، بل در وښایه چې بل خوا لاړ شه. بس که قبلی که نه قبلی زه ورته چغې وایم او که دې نه بل دري وښایه هلته ورپسې زما خو دا لیدلی دی چې دا ټکي ووایي نو چې د دې نه پس وی لبیک نو دوه ځله به ول اواز راته لبیک لبیک قبول دی قبول دی ستا لبیک. دا ولې رونو دا یو خو خپل ځان الله ته محتاجه ګڼل چې زه خدای ته محتاج یم هر طرف ته چې ورځم والا خپل عاجزي ګڼل خدای لوی ګڼل په دې الله خوشحالېږي. نو قسم په خدای هلته چې سړی تاویږي ټیک ته بعضې خلک نن سبا ابکېږي ما نمایشي عمرې ډېرې شوي دي. نمایشي عمرې نمایشي عمرې څه ته وه؟ د نوم دپاره تلل هلته لاړ شي دې دپاره چې ما عمره زه ورته نمایشي عمره ویم او خلکو ته م وایي طواف کې به روان یې موبایل به راوباسو هلکه طواف کومه ښه زه د دفتر یې لو کوم خلکو ته خپل عبادت ښیي او ځان ته نن سبا ویډیو کیمرې مخامخ کړي ویډیو کیمرې مخامخ کړي او طواف کوي او خلکو ته ښیي چې دا دې زه لګیم او زه طواف کوم. نو چې ته خلکو ته خپل عبادت ښیي او ریاکاري کې او په بیت الله کې ګناه کې او د هغه ځای نه ویډیو کیمره ځان ته مخامخ کې نو هر څه دې اوبو ته وغورځول. نو رښتیا ووایه د خدای دپاره شوه که نمایشي شوه؟ نمایشي شوه. نو خدای دې مونږ تاسو د نمایشي عمرو نه وساتي. مونږ هم ډېر خلک تصویرونه وباسي نه یم خبر چې دلته راشم وایي تا خو پکې هلته ناست وي د خدای پاکه دا چا سهار هم ماته یو سړي په موبایل کې تصویر راوایست وایي دا ګوره ته یو ځای کې ناست یې او دا دلته کې روژه ماتې کې او دا خدایه پاک مونږ هم نه پرېږدو چې دا نه خبرې ګوټه سې ورکړې. نو لګیا دي په طواف کې صاحبه چغې به وایي او لګیا یم او تا دوا کوم ډېر مې قسم په خدای ولیدل قسم مې درته وخوړ د جمعې ورځ د خو مې ممبر ناست دی چې بل له به موبایل ورکړي او لاس یې د قصد اوچت کړي دوا نه کوي لاس یې اوچت کړي بیت الله ته شا کړي یا ورته مخ کړي او د بل له موبایل ورکړي ما له تصویر وماسه. نو ګوره دوا نه کوي او د قصدانو د لاس اوچت کړ رښتیا وایه خدای به پرې خفه کېږي او که خوشحالېږي او ریام کې دا نه م ښې خلکو ته د دوا کوم
او د بیت الله په خوا کې دا له نقشې جوړی نو دا نومیشي عمرې ورته زه وایم. عمره هغه ده چې خالص د الله د رضا دپاره وکړي، خدای د رضا دپاره دی. نومیشي مه کوئ چې ما 3 عمرې وکړه، ما 4 وکړه، ما 15 وکړه. او نومیشي مه کوئ چې خلکو ته وایې بس ما خوال ته اعتکاف وکړه او ما خوال ته وکړه. ریا به نه کوئ. یو نیک سړی دی په کوټه لګیا دی، بعد تلاوت د قرآن شریف کوي، قرآن شریف تلاوت کوي. په لاره خلک روان و، د ده زړه کې راغلی چې دا خلک خو روان دي، ورېږه دا تلاوت په زوره کم چې دوی یې واوري چې پته ورته ولګي چې دی خو تلاوت کوي. نو په خشته اواز یې تلاوت، مخکې رو خشته اواز نو، اوس یې اواز ښکلې که او په خشته اواز یې تلاوت شروع کړه چې دا خلک یې واوري. خلک هم ودرېدل چې هلکه ډېر ښکلی اواز یې دی دا تلاوت چې کوي. نو چې خلک لاړل بیا یې اواز غلی تلاوت یې کو، چې خپل سبق یې خلاص که ختم یې وکړه بیا نو ده شو خوب یې ولید. نو خوب کې الله دته خپل عمل خواو، نو دا تلاوت پکې راغی. نو هغه چې تلاوت راغی نو چې هغه کوم ځای ده اواز په زوره کړی و د هغې ثواب نه و، د باقي و. نو دوی ورته وویل چې الله ما خو قرآن شریف ټول ستا دپاره ختم کړی دی، نو د دې نورو ثواب شته او د دې ثواب پکې نشته، دا خالي دی. یوه نور دې ما لکه دا دې دې له وکړه چې خلک یې واوري. ما له دې نه دی کړی، دا دې خدای له کړی.